बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी خبرونه ده جی ستوري میلمانه او زه ډیر کم چې د سوشل میډیا پیجز باندې زم ګورم خو د ستوري میلمنو چې څومره هم موږ پروګرامونه کړي څومره هم شوز کړي څومره پروفایل انټرویوز مونږ کړي نو د هغې ډیر صفت شوی دی او ډیره مننه د دې دپاره یقینا د خبر نیوز چې کوم ویور دی هغه هم ډیر سینسیبل دی او ډیر یو باریکه نظر هم لري خو دا یو داسې خپرونه ده یو داسې شو ده چې زه په خپله هم ډیره زیاته انجوی کوم په هر پروګرام کې زه ځکه دا وایم چې د هغې ریزن دا وي چې څومره مونږ سره دلته میلمانه وي یا د ای وي جي چینل نیټورک چې څومره ستوري دي هغه دلته راځي نو دا بالکل انټایرلی یو ډفرنٹ پروګرام دی په دې کې موږ د هغوی سره د هغوی د جدوجهد د هغوی د سټرګل د هغوی د ایجوکیشن د وړوکوالي هغه ټولې خبرې ډسکس کوو چې کومې تاسو اورېدل غواړئ یقینا یو سیلیبریټي یا یو داسې د میډیا چې کوم فیسز دي د هغې په باره کې هر یو بني آدم څه نه څه چې دی هغه پیژندګلي کول غواړي نو دا پیورلی یو داسې پروګرام دی چې زموږ هغه میلمانه چې تاسو په مختلفو کیریکټرز کې لیدلی دي یا په یو نورو ځایونو کې یو خپل حیثیت دی د هغوی د خپلې شعبې چې کوم دی خو دلته هغه پیورلی صرف د خپل نوم سره او د خپل شناخت سره چې دی هغه دلته موجود وي نو بیا تاسو به وایئ چې معجبین نن څوک دي بالکل جی نن هم یو داسې څیره زموږ سره په سټوډیو کې میلمنه ده چې تاسو به هغوی په فیلډ کې لیدلي وي په رپورټینګ به هم کتلی وي د خبر نیوز په سکرین باندې به تاسو په تجزیو او په مختلفو پروګرامونو کې په هوسټینګ باندې لیدلي وي او بیا په تیره په داسې ځایونو کې چې هلته خلک تلل نه غواړي یعنې که چې هلته ایمرجنسي وي هلته حالات ښه نه وي د هغې باوجود زموږ دا نمایندګان چې کوم وي دا هلته موجود وي موږ ته خو په ټلویزیون سکرین باندې دوی خپل اپډیټس را رسوي خو هلته چې کوم سچویشن وي هر یو بني آدم نشي هینډل کولی خو نن چې موږ سره کم میلمه دی نو زه به هم چې هغوی دپاره دا نننی سچویشن هینډل کول ځکه ګران دي چې هغوی تاسو عموما دومره کیژول یا دومره یو پروفایل گفتگو سره به تاسو نه لیدلی خو زه هم په دې خبره خوشحاله یم چې نن موږ د هغوی سره خبرې اترې وکړو د هغوی د ژوند په هکله باندې او ستاسو د هغوی فین فالوینګ هم ډېر زیات دی د خبر نیوز په وجه باندې او نور هم د هغوی خپل چې کوم سلام دعا ده یقینا هغوی په دې وجه باندې هم خپل یو شهرت لري چې موږ سره نن دی سید وقاص شاه السلام علیکم وعلیکم السلام وقاص بھائی څنګه یې تاسو بالکل ښه یم ښه ټیک ټاک یم ماشاءالله امید دی چې تاسو هم ښه یې بالکل الحمدلله موږ بالکل ټیک ټاک یو او زه به دا وایم چې د خبر نیوز که زه وایم د نارت تاسو کنټرولر نارت هم یې او د دې نه علاوه چې د تاسو په دې 13 ورځو کې چې په افغانستان کې کوم حالات او واقعیتونه په هغه ورځو کې هم تاسو هلته موجود یې موږ هم لایف اپډیټس رالیږل په دغه هکله خو به خبرې اترې کوو خو ټولو کې مخکې راته دا ووایي چې سید وقاص شاه کوم ځای پیدا شوی و کله یې کوم یو دی سبق یې چېرته ویلی و بالکل زما علاقه چې کوم دا صوابی ده بیا په صوابی کې تحصیل زموږ رزړ دی لکه سیمه رزړ دی جی جی بالکل او کلی مې خاص اسمیلا دی پیدایش خو زما اسمیلا دی خو زه بیا په لکه په ولکوالي کې تقریبا د 2-3 کالو بیا زه ټیکس ته لاړم که نه زما لکه د وړوکوالي ډېره حصه په ټیکس لا کې تېره شوې زما والد صاحب هلته کې په دې هیوي میکانیکل کمپلیکس هلته په ټیکس لا کې یو ډېر غټ یو جی بالکل بالکل نو پای کې دغې جواب و ښه جي ښه هغې نه مخکې د هغوی هلته ټرانسفر وشول او بیا تاسو هلته وایي که نه هغوی جواب هلته کول هغې جواب و خو لکه زه بیا یو 2-3 کاله خو هلته فیملي بیا پخوا به داسې اوس خو لکه حالات لږ ټیک شو خو مخکې به لکه یو انسان خپل بچي به ځان سره بوتل ښځه بچي دا به یو ډېر غټ کار و دا به داسې کار و چې دا به لکه ډېر خلکو به نه خوښه و او نو 2-3 کاله هغې لکه والد صاحب مې یوازې هلته یوازې یو ته راته به دغه شان هغې نه مخکې هغې په آرمي کې سروس کړی و بیا لکه آرمي کې هم ډېره موده سروس و هغې نه پس بیا لکه ټیکس لا کې د هغې جواب و نو تقریبا زما لکه تر 4th پورې زه په ټیکس لا کې وم 4th پورې ایجوکیشن زما په ټیکس لا کې شوې بیا چې کله زما والد صاحب نه بس بیا لاړ بار سعودي عرب ته لاړ نو هغې نه پس بیا موږ کلي ته واپس رالو نو د هغې نه بعد بیا زما چې کوم لکه وړوکوالي همدغه لکه تقریبا د 9 کالو یا 2 کالو 5 کالو په وخت کې ماشوم هغې له سکول تقریبا 9-10 کالو دغه ټایم کې بیا هغې نه پس زما لکه وړوکوالي شروع شوی دی نو هغه بیا زما په کلي کې و ښه وقاص بھائی دا راته وایي چې څومره خویندې وروڼه یې زما موږ 3 وروڼه یو لکه زه ټولو کې مشر یم او یو هم خور ده لکه ما پسې خور ده ما پسې خور ده او 2 رانه کشره وروڼه دي نو هغه خور خو به تاسو ته هم ډېره ګرانې ځکه چې یې به ده او هغې ته به وروڼه خو خیر خویندو ته ډېر زیات بېشکه بالکل لکه دغه وړوکوالي یا هغه ما ته وخت را یادېږي مونږ لکه ټیکس لا کې چې کله زه سکول ته تلم نو زه هغه یو ځای کې سکول ته تلو که نه په لومړنۍ ورځ باندې زما د نیمه لومړنۍ ورځ تاسو یقین وکړئ داسې ما ته یاده ده چې که نه زه اوس فیل کوم بیا کلي ته هم رالو کلي کې حالانکې پښتو او خلک هم پېژندګلو هغه
دغه ماته نه ملاوېدو. یو بیا هغه ټیکس لا پسې خپوي بالکل هغه سکول پسې خپوي. اوس ګورم لکه زه ټیکس لا کې چې مونږ د سٹارټ نه چې مونږ په کلاس کې کېناستو د لومړنۍ ورځې نه زموږ چې کوم هغه کورس یا سلیبس هغه بل شان کنه هغه وخت نه هلته کې لکه د انګلیش د اولینی د ورځې هغه فرق و د کلی او د ښار هغه. او چې زه بیا کله خو ما ته دې لوګو ته فایده دا راکړه چې بیا کله زه کلي ته راغلم واپس کنه چې مونږ کلي ته رالو لکه والد زما بیا لړ بار الله دې وبخښي زه بیا کلي کې چې کله سکول کې زه 5th کلاس ته راغلم. تاسو یقینو کوئ په 5th کلاس کې هغه اے بی سی شروع کړو لکه هغه وخت کې به اے بی سی د 5th کلاس ته شروع کړو. او دیس از کاو دا چې د شپږم وم کې بیا دا شروع او نو لکه ما ته دومره ایڈوانټیج هغه لکه د ټیکس لا ایجوکیشن راکړي چې سره باندې لکه ته پکې بیا ډېر لایق وې ډېر قابلم. دا راته وایي چې د کور ماحول ظاهر تاسو چې جوائنټ فیملی وه د مور بیبي سره ستاسو څنګه ریلیشن؟ مور سره ډېر زیات کلوز مور مې الحمدلله ژوندی ده والله ډېر صحت ورکړي. نو لکه زمونږ به والد صاحب زما ډېر هسې غوسه ناک غوندو غوسه ناک هم دا زمونږ د پښتنو ټول والد صاحب اوس چې زه ګورم که نه اوس هغه وخت تېر شوی دی چې اوس ګورم زه هم چې دا لکه غوسه ناک نو دا اصل کې زمونږ او د هغې ترمنځ فاصله وه. هغه به لکه بهر جواب به کو را به کلي ته نه موږ ته ډېر لږ وخت میلاو شي دا انډرسټینډ کولو یو بل که نه. نو هغه زه به لکه کوشش به هم کوو چې پټ شو یا نه کښېنو مخامخ کېږو نه ورسره لکه زمونږ هغه لکه انسان چې کنه لکه زړه نشي کولی لکه داسې کانفیډنټ منو چې مخې ته کېنم خبره هم نشو کولی نه به هم شیر کولی چې هره خبره به موږ مور سره شیر کوو. تر اوسه پورې مور سره لکه شیر کوم که نه. نو بس دغه او مشر بچی مور ته ګران هم ډېر وي یا کشر او یا مشر ډېر زیات ګران وي. او نو لکه دغه خبره چې لکه مور سره زما هغه اټیچمنټ اوس هم سیوا دی. بالکل اگر اوس ګیرې ته ډېر کومه پروګرام به بیا ګورم خو لکه زه اوس دا یم چې کنه نه زما مور چې اوس ما سره لکه دوره مینه نه کیږي زما لکه نور سره خدای دا وجه دی په کلی کې کوم اوس بهر راوځم کنه به نو دا سه لکه ګیله ته کوم کله نه مور ته ټول بچي یو شانت ګرانی خدا مشر بچي خود زکه مور ته ډېر زیات ګران وي زکه چې زه په خپل مور یې ما تر دې خبرې اندازه شته چې په هغې باندې یو زنانه چې هغې ته د دې خبرې احساس شوي چې زه اوس مور شوم او هغه بچی ډېر زیات نایاب او ډېر زیات یعنې کې یو خاص حیثیت لري. ښه دا راته ووایي چې بیا میټریک هم کلي نه وکړو که نه؟ میټریک مې کلي نه وکړو. میټریک کې بیا زمونږ لکه دغه ایشوز را روان وو د ایجوکیشن حوالې سره لکه ډېر پرابلمز وو. کله به ساینس ټیچر نه و زما خو لکه یو بیس جوړ شوی و په بهر ټیکس لا تاسو ته وویل لکه زما د ډېر وخت نه زما په ذهن کې یو آیډیا ما چې زه به څه جوړېږم هغه حساب سره لګیا وم ما خپل سم پلانینګ کړی پلانینګ لکه کو کنه ما ډېر وخت نه زما لول ټول نه مخکې زما دا خیال ما زه به لکه وکیل کنه لایر زما لکه ډېر زیات دوی زه به وکیل جوړېږم. نو دا څنګه تاسو ته لکه هسې جامې مامې مو خوښې وې که نه واقعي پته وه درته چې هر نه زما لکه د وکیل داسې یو په هغه وخت کې په دې کلو کې لکه سوشل میډیا هم نه وه او داسې لکه ټي وي هم داسې نه و ټي وي نه و په دې ډرامو کې لکه په هغه وخت کې د هغې نه به داسې یو آیډیا راغلي یا په کلي کې هم ځینې وکیلان وو تکړه وکیلان وو حالانکه ډاکټران هم زما په فیملي کې هم لکه تکړه ډاکټران وو خو د وکیل زما په ذهن کې دا و ما چې لکه هغه تاسو آیډیالایز کولو زه ډېر زیات سوشل وم په هغه وخت کې لکه کرکټ یو که نه تګ راتګ او خلکو سره دا دې سره بل لکه زمینداري لکه ډېره ځمکه هم دا نو موږ خپل هم زمینداري کوله ما خپل هم کوله او لکه زما کزن زموږ به لکه دا غنم کرل یا لو کول خو ټیک ټاک زمینداري کنه په خپل باندې ډېر وخت پورې ما 2000 پورې زمینداري کړله 2000 پورې بیا په 2000 کې زما چې کله د ایجوکیشن هغه شو بیا زما لکه ورو راغلم نو بیا نه پاتې شو بیا نشو کولی نو اشر غوبل ډېر زیات کوو خپل ټیکټر مې ساتلی اب هم چلولو ما ډومنه چلم په ټیکټر زده کړی او یو دوه ځلې مې خدای پاک د اکسیډنټ نه بچ کړو ما او نو بس په پټه باندې مې دا کو لکه یو هم کوله چې ټیکټر له مې یو کس ساتلو نو چې لکه والد صاحب مو خیر بخور ترونه مې نو بس هغه چې ترونه مې چې په سایډ ته شروع زه خپل باندې ما یې کوله صحیح یو دوه ځله شو چې خدای پاک د لکه کمر نه ملان لکه خدای بچ کړو مته نه نو دا څنګه ایډیا خو تاسو ته نه ولکه کنه نه خو بس لکه پټی کې یو کول د خو سن کار دی کنه بس هغه دغه نو بس سټیر صحیح دغه شان کنه نو زمینداری هم کړی دي او لکه ډېر سخت زمینداری د شپې هم لونه کړی دي هغه وخت کې دا کارونه په دې کارونو به خلکو نه بد ګڼل دا په یو داسې ضروري کارو چې لکه د خاندان یا د فیملي یا چې که زراعت یا که هر څه په هغې کې به لکه دې خبرو ته چا خلکو ته پیغورونه نه کول اوس مونږ یو فیک ژوند تېرو
یعنی که یو کار ته زمونږ زړه کېږي او هغه صحیح خو مونږ کې دومره جرأت اوس نشته چې مونږ په فخر دا وایو چې مونږ کلي ته لاړ شو یا مونږ په کلي کې چې د یوه کړې ده دا زما په خیال کې اخلاقي جرأت دې لپاره ډېر زیات پکار دی. زه خو فخر کوم په دې خبره چې مونږ هغه وختونه لیدلي مونږ کلي لیدلی دی مونږ د کلي پخلي لیدلی دي د اوسنو ماشومانو په ژوند کې خو سوای د انټرنیټ نه نور هېڅ هم نشته. او اوس زموږ ماشومان زما خو خیر مشره لور چې اوس د اوبو کاروي زما مشره لور نو لکه اوس د موبایل خبر کی هغه ته ته وایي کنه لکه ایون د دین چې کوم لوی جوړ ماشومان دي نو لکه هغه ته کوي چې او کې موبایل نو څوک یې نه کیږي نه کوي جی او ما لکه زما کشر بچی ماته ورځ وی چې مو تاسو چې واړو هغه وخت دنیا بلیک اینڈ وایټ و ما تل نه بچي دنیا دا بلیک اینڈ وایټ مډر خستو د پی ټی یو وخت موږ څه کولو بالکل ها د ټي وي دا یو ډیر انټرېسټینګ کی سره چې لکه زما والد څه پوښتنه کې بهر نغم ته ټي وي را لګلو ها ټول لکه زما ټول کزن ټول علاقې کې بدل چم گاون نه ماشومان راتلو او هغه راتلو لاول لوکي ټي وي بیا کله ټي وي تاسو کنه کله ټي وي د پر بدون ټول چم گاون نه ماشومان راتلو او ټي وي شروع کړي څنګه چې ساري مالي با هغه گرین دغه بګراته کنه هغه لاول بشکی شي کیو او بیا بغړی را بیا گرین پټه برا لې کنه کلر بار راغی تاسو دا غینه مو شروع کېدل تاسو یې کینو کې بالکل جی او لګ بریک په کراغه 3 بجې کې ګرمانو کې 3 بجې مونږ ټي وي په کولو ناس ورته چې دا اوس کې ګنټه مو انتظار کو او اول وګي بسم الله الرحمن الرحیم چې دی او کنه او بیا شپې چې کله ختم شونه شپې موږ غي سره ختمو لکه دا مې وجيبه او هغه فیسټ زم چې هغه خوشحالي نن په یو سیس کې انسان نشي محسوس کولای وکاس به چې په کور کې به یعنی کې د اختر په موقع باندې خپخلی کېدل د میلمه پر اتلو باندې بچ دې چرګ بهونی ولو به حلال کو نو هغه ته واړه دومره خوشاله اوس په کور کې په فریج کې قسمه قسم سيزونه پراته او چا سره د هغې نه د لذت احساس شته نه ورسره قدر شته دا عجیبه خبره لکه زما ترور د الله پاک وبخي نو هغه به کور مشر وه هغې به اپه کور واده شوی نه وه لکه نو هغې د کور مشر هغه وه نو چرګ به حلال کړی نو یو چرګ به حلالېده میلمنو لپاره لکه کور کې خو دا کنسپټ نه و چې کنې کور کې به عام په ژوند کې مونږ لکه چرګ وخورو بالکل دا خو یو ډېر لګژري و نه دا یو ډېر زیات لکه یو نو د هغې چرګ به څنګه چرګ به موږ پوخ کو نو تقریبا لس دولس اشر ولا کسان راځي ته موږ شوروا به وکړله کالوخاني تالي زموږ سره خوا کې وکړلې کالوخان هغې کې به تالي جوړل له خور هغه به رال پای کې به سوچو غوړي او پای کې به شوروا نو په یو چرګ کې به دومره شوروا وکړه بیا به څه کېدل بیا به داسې کېدل چې هغه شوروا به ونه به نه ختمېده موږ به ډېر تنګ وو چې شوروا کورونه کې ویشو نو بیا به ترور مې الله وبخښي مور مې الله جون ورکړي نو هغې به دا شوروا اوس په کورونو کې ویشي تاسو یې کینو کې دا به یوازې موږ نه دا به هر چا نو چې چا به چرګ حلال کړو او چې چا سره ډېره مینه وه لکه د زنانو نو یا پکې څانګه چولې یا پکې خپا چولې وه او دا به یې باندې مینه وه که نه څانګه خپل ماشومان نه خوري تاسو یې کینو کې بالکل جی نو بس دا یو وخت یو ډېر ښه وخت و ګولډن اوس خو دا که چاته وایي څوک پرې نه یقین کي او پته نه کي څوک څنګه خو لکه زه ډېر مس کوم هر څه ډېر بسیاره شو خوند رنګ د هغه څیزونو خوند رنګ نشته د هغې به څومره خوند و بالکل جی او زما په خیال کې د هر څیز محتاج چې دی دا نه دی ښه اوس ناشکري هم ډېره زیاته شوه اوس خلکو ته نه محسوس کېږي چې دا د ملګرو که زه ذکر وکړم نو کوم یو داسې ملګری چې موږ د هغوی نه یو ویډیو میسیج به اورو نو هغه د چا نوم به اخلی هغه زما دا خیال دی چې لکه د میټریک او یا د میټریک اگزام دپاره مخکې چوټیانې کې 2-3 میاشتې نو هغه نه بس ما ته لکه اوس پوره یادېږي چې لکه زموږ هغه ملګرتیا و صحیح نو لکه باغچه ډېره کې زما دغه ملګري دي خالد زمان نومې دی او د خالد زمان کزن دی منظور او بل زموږ ملګری سجاد نومې دی نو موږ یو بل نومونه هم یخي وغه نومونه که نه چې لکه دا نوم داسې هغه زما ډېر زیات بیا موږ په کالج کې هم تقریبا یو ځای کې بیا موږ څلور وړ بیا سی ایس ایس دپاره په 2005 کې تیاري کوله هغه موږ څلور وړ یو ځای وو موږ په اګریکلچر یونیورسټۍ کې هاسټل کې کمره 2 کمرې مې نیولې نو هغې کې موږ دواړه لکه یو ځای دا زموږ دومره لکه نږدې دي بالکل نو زه به خالد زمان هغه میسج رالیږي بالکل جی نو راځئ چې د سید وقاص شاه چې کوم ډېر جګري ملګری دی یا چې څنګه د څلورو ملګرو هغوی ذکر کړی خو د خالد زمان صاحب ویډیو میسج تاسو ته اورو جی وقاص شاه خو موږ د 20-25 سال نه پېژنو زموږ کلاس فیلو د کالج ټایم کې مو او هغه تعلق تر اوسه پورې د برقرار ساتلی دی زموږ هم ورسره هغه تعلق دی په یو بل په غمي خوشي کې شرکت هم کوو د دې نه علاوه وقاص خو موږ د کالج سکول نه علاوه په کرکټ میدانونو کې هم لیدلی دی یو ډېر ښه کلاړی و په ټیپ بال باندې به هم کرکټ کولو د هارډ بال پلیئر هم و یو آلراونډر و او د هغې نه بعد پروفیشنل لایف کې د بیا د میډیا لاین واغوستلو
افغانستان کې د خبر نیوز د لپاره کار کولو په حالاتو کې چې هلته حالات ډېر موافق نو ډېر سخت حالات وو بیا چې کله خبر نیوز په پېښور کې خپله څانګه کول وکړله نو د په هغې کې بھرپور خدمات ادا کړل او نن د پېښور د خبر نیوز چینل چې کوم یو تناورونه جوړه شوې ده نه کې د وقاص خدمات دي نو موږ خو دته د فیوچر لپاره او د مستقبل لپاره نیک خواهشات لرو ستړي مشي یو ځل بیا جي تاسو ټولو ته وایو خپرونه ده ستوري میلمانه نن موږ سره موجود دی جي سید وقاص شاه ښه وقاص بھائی دا راته ووایي چې دغه ملګرتیا دا څلور واړه ملګري نو د دې مطلب دا دی تاسو کالج هم یو ځای جوائن کو بیا بالکل مونږ کالج هم په میټرک کې زمونږ لوګون ته بیل شو زه رالم مردان کې بغداد یو ایریا ده جی بالکل هلته کې یو آرمي سکول ځای ته راغلم او زما دغه ملګري چې کوم دي نو هغې لکه میټرک کې خالد چې کوم دی هم د بغداد نه وویل بغداد کې هغه اف جي سکول اینډ کالج لکه یو ځای لکه خپل کلي نه هغوی هلته نو تاسو کلي نه هم لږ بهر وجه بیسیکلي دا وه چې زمونږ لکه ډېره بدقسمتي دا وه چې د ساينس ټیچر بنو په وخت کې کنه عموما د میث ټیچر د میث بنو په میث کې تاسو یې کړئ په میث ډېر زیات ویک یم مخکې مو ډېر په ګرانه باندې میټرک ما په میټرک کې دا کتاب به کله ختمیږي په ډېره ګرانه باندې ما میټرک کې د میث پیپر پاس کړی او ما چې خدای پاک داسې هم یو وخت به چې د میث نه مزه خلاص شم اف اس سی بیا ما نثار شهید کالج مې وکړه رسالپور کې خو خالد چې دی نو هغه هم رسالپور کې یو بل کالج دی خادم شهید هغه هم د کارمي کالج و نو هغې اف اس سی دلته نه وکړه بیا بي اس سی دپاره چېرته راغلی دا یې پس موږ بیا بي وکړه نو عموما دا مې چې د میټرک ته فرست ایئر سیکنډ ایئر ته راشي نو د شیشه کې بنده ته ځان هیرو ښکاري نو چېرته فلمونه به هم کتل چېرته دا خیال نه راغلی که نه هغه شاته بیک ګراونډ داسې نه یا دغه سوچ نه د فلمونو ته تلو ځکه موږ فلمونه به کتل په پټه باندې نو دومره سوچ بیا چېرته تلو دا سیل به کېده چې اوس خو دا خبره چې کېږي دا اوس پته نه چې خلکو ته یقین راځي که نه خو لکه زما د ایج چې کوم خلک دی چا چې په میټرک لکه په 95 کې کړی یا په 96 کې دغه ایرا کې نو مونږ به په پټه به وي سی آر راتلو په پټه باندې چې ټول به وده شو او پیسې به هم نه وي د وي سی آر موږ به څنګه کولو لس روپۍ راغونډې زما په کلي کې 10 روپۍ کوم ځای وي یو روپۍ م راغونډوله په 10 روپۍ باندې به د یوې شپې لپاره یو کیسټ غالبا راته په 20 روپۍ باندې دوه راتله نه 2-3 کیسټ موږ وړی په ټوله شپه به ورته ناسو نو داسې چل مو کوی چې په صادرونو کې پټ کړی و زما خلک لکه دا اوس چې کوم زما بل ګروپ دی دا زما ګاونډ کې چې کوم زما ملګري دي کزنز دي تر زمانو یا هغه نور زما بچم ګاونډ کې لکه اوس خالد دا لکه بل ګروپ دی صحیح نو هغه به موږ د شپې کسټم لکه ټلیفون هم نو موږ ادي هم لګلو موږ خپل کس لګلو به او یره به د سره چې خدای مشران څوک خبر نشي نو د بهر نه بیٹک لوک کړو او دنه کور ته کړو چې پته لګي تاسو کې نو داسې به مو شي او دا هم چېرته په میاشت کې یو ځل به چېرته کېده د میاشت خیر ته به پیسې به کم ځای یا لکه سواله به چټي و زمونږ د سکول که نه هغه کې به جمعې پر چټي به موږ زیارت ورځ باندې دا انټرټینمنټ دغه خوشحالي نن ماشاءالله تاسو لکه په خپل ژوند کې په خپل خم مکمل یې خو دغه خوشحالي نن نه په فلم پوره کېږي نه په خوراک پوره کېږي نه په څه خوش قسمت هغه کس دی چې د هغه سره څه مخلص ملګري یا دوستان وي نو هغه ډېر خوش قسمت دی تاسو خو وختي خبره وکړه سټسفیکشن نه راځي که نه لکه زه فلم هم ګورم او ما سره په موبایل باندې تاسو یقین وکړئ زه ګورم او زما موبایل خو خیر زما د ماشومان زما چې کوم درېیمه لور ده او بیا زما هغه چې کوم ده هغې نه د موبایل نشم کولی چې کومه نه اوس دغه یو کارټون پکې راوتی دی موټو پتلو کسې او راړي څنګه تاسو یقین وکړئ موبایل ګوګل سرچ راولي او خولې ته راوړي که نه موټو پتلو دومره پوهېږي که نه بس هغه راشي پې دا چې ځکه په راولي په زما موبایل والي بیا ما په لاهور کې زه چې کله په بي اے کې وم لکه اف اس سی چې ما کله کوله زما چې اګزام شو دغه کې زما ذهن کې دغه سی اس اس هغه سټارټ شو نو ما لکه باقاعده لپاره پلانینګ کوم زه به سبجیکټ سالم ډېر زیات په ما دومره هوم ورک کړو تاسو یقین وکړئ ما به خطو کتابت کو دلته یو اکیډمي ده په لاهور کې د سی اس اس اکیډمي ده په اخبار کې مشتیار کتل وای دا ما خطون لګل دا مال جواب راته باقي چې لکه دا سبجیکټ والو ته دا وکړه کنه اوکې ګایډ لاین به تر راتلو ډیر زیات اگر چې بیا وروسته زمانه لکه مس مینج هغه شان اون شو زه کې سم مسائل لاغله لو سو فاینانشل او نور زیات هغه شان زما نه کو
خو د بی اے کې لکه انګلیش الیکټیو او پولیټیکل ساينس مونږ دغه لپاره غوښتو چې موږ سی اس سکو لکه ما خالد زما چې څومره ملګري څلور وړو په دغه په یو نظر باندې چې موږ لکه سی اس پی افیسر جوړیږو یا پولیس ته یا ما د خپل زما ایم اس کو ما یا شنه ایجوکیشن مو زما کیږي نو هغه زما کمپلیټ نه کړل بلکې لینګویسټکس کې زما لکه انګلیش لینګویسټکس کې نغه کورس یا ډیګري چې زما نیمګړی پاتې شو خو بیا لکه فاینانشل داسې ایشوز رال چې زما مسایل راغلل څنګه څه پرابلمز وو په 2004 کې بیا کراچۍ ته لاړم په کراچۍ کې ما لکه په هلته کې یو ګارمنټس فیکټري ده ډي اس آی نوم یې ډي اس آی نو پای کې ما یو کال جاب هم وکړو نو جاب هم ښه ټف جاب و لکه خو لکه د مزدورۍ د محنت والا او زه نو کاس وای چې دومره ماشاءالله حالات دومره خو سټیبل او بیا دې دغه تر علی نو څه سوچ فکر بم څه کولو لکه دغه حالات ته پریشانی هوا ځکه چې لکه تاسو مو لکه خپل سټیسفیکشن لپاره او نو هغه څه دومره رول نه پلی کوو بیا چلو ما د اوسم نو چې ما ذمہداري خو ګورم زم چې ما د یو کال چې ما د مهنت کړی کنه تاسو یې کنو کې اوس الحمدلله لکه یوټی چینلز کې پیسې هم زګټم او لکه ډېر الحمدلله الله پاک لوی احسان دی لکه کنه عزت ته او خدای مقابله سیز نشي کولای هغه یو کال چې ما مهنت کړی کنه او سخت ما لکه فزیکل لیبر ما کړی کنه نو هغه ما ته هغه بل شان لکه زه ما ته سټیسفیکشن راکې چې ما مهنت کړی ما لکه مزدوري کړی ټیک ټاک او ما خپل ځان سپورټ کړی دی پای باندې ایجوکیشن ما کمپلیټ نه خو هغه فایده نو هغه پس بیا رالم هلته کې بیا سلیم شهزاد جوړ غټ جرنالست الله پاک دې وبخي زما ډېر خو ملګری او ما سره افغانستان ته تل راغلی او لکه درونو غونډه مشرور غونډه زما نو بیا زغه سره ملو شم په کراچۍ کې نو ما ته وی چیرې لکه زه مطلب راتلم هغه باو کې په سٹار اخبارو په کراچۍ کې نای کې به کار کوم هغه ځل ته بیا خپل اخبار چې قبل ته سٹار زه به مطلب راوستم ماته ته کېنه خو هلته کې بیا لکه هغه چونکې د اردو نیوز پیپر او اډان یو لکه اډان هم هلته کې په کراچۍ کې ماته ته لکه اډان نیوز پیپر ته راشه په دې کې لکه چې کوم بیا ورو په کراچۍ کې نو وستا چونکې د انګلیش څه بته وسه بي ایډیټر جوړ شي راسي کنه هغه زما لکه کاونسلینګ کوم صحیح نو هغه وجه نظر علم خو زه بیا په کراچۍ کې تقریبا کال ما تیر کړ کال نه پس بیا رالم واپس اوکې نو دلته ګرځم لکه زه بیمار هم شوم یو شپږ میاشتې بیمار وم لګي پس بیا هغه نه پس بیا ما ټیچینګ سٹارټ کو په 2005 کې لکه یو پنځه شپږ میاشتې ما ټیچینګ کړو او نثار شهید کالج کې او اقرا سکول آرمي د انګلیش ټیچر اوکې دا هغه نورستو بیا ما بیا لکه لیکچرشپ پاره مې اپلای وکړه د انګلیش لیټر دا اسی بای چانس تاسو تللی لکه دا تاسو ویلینګ نه وای دغه سيزونو ته اوس د وخت ضرورت نه نو جاب ما کو تاسو مو ویل چې لکه ما فاینانشلی ور زه ورکینګ خپل اخراجات هم خپل وچت کم او زه لکه ورکینګ کلاس سره تعلق ساتم زه به خامخا جاب کوم کنه ځکه زما لګ ډېر زما زموږ نو پای کې زما او زما د بچو هغه شان دغه نه کیږي نه کاروبار داسې لکه ما نه دی کړی نه زه کاروبار کولی شم د هغې د وجې نه به زه جاب کوم لکه زه ورکینګ کلاس سره زما تعلق دی زه خو یو لکه لوور میډل کلاس سره زما تعلق دی نو هغې کې بیا ما دغه لیکچرشپ چې هغه زموږ لکه زه ټولو ملګرو موږ کلیر کړو یو درې میاشتې زما سره لکه اپاینټمنټ لیټر هم زما راغی بیا دغه ټایم کې لکه د یو بل د پی سی ایس د تحصیلدار د لپاره پوسټونه غلو نو زما ذهن کې دا ما چې رنګ د ټسکون بیا خالد او ما هغه لپاره مې اپلای وکړه نو خالد پای کې هم زما چې کوم ملګری تحصیلدار هم او کو هغه زمام ټیسټ کلیر کو خالد دړو خالد تحصیلدار چې کوم بیا ایگزام هغه هم کلیر کو ځل نه زه بیا دغه کې خیبر ټي وی درالم اوکې چې زه خیبر ټي وی درالم زه بسکرین رالم د بادونه صحیح چې زه بادونه بسکرین رالم چې ذکر ترلم نو ما ته خلکو وی چې هو ته په ټي وی راغلی کنه او یو ځنبل ځنه خلکو ډیر د خلکو انسپایریشن دا 2006 خبره راغله ارلی 2006 زما خپل باندې چې د مارچ کراچۍ کې تاسو هغه جرنالیزم هغه خبرې خو پرې خو نو بیا دلته څنګه هغه ما کو کنه الته بیا دلته رالم نه الته رالم زما چې کوم کنیکشن زه رالم الته کې په هغه خو اسلام آباد ته بیا رالم زه اسلام آباد ته رالم نو هغه کنیکشن زه بیا ډان چې کوم نیوز پیپر دی دلته کې رالم ما ډان نیوز پیپر از ا کاپی ایډیټر بیا تاسو جرنالیزم خو درکړلو کنه بس جرنالیزم خو بیا رالم خو بیا په دغه ټایم کې زما ملګری او علمگیر خانزاده اوس په کې په واشنگټن کې دی اوکې نو هغه ماته چونکې موږ یو ایج ګروپ ملګری ونو
هغه ما ته لکه دغه وخت ته د کلی کې به دغه کې د ملګری ډېر لګو آبادي ډېر کم و جی 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 ټول خلکو به ځکه یو بل پیژاندل په د میټریک یو کلاس چې تاسو کنه کې پای کې به ډېر سلوخ کسانو ټول کلی نه اوس په زما د کلی آبادي چې کوم نه هغه په زورګونو کې ده بالکل اوس زما په خیال باندې په یو د میټریک په یو بیچ کې اوس 2-3 خلک کی بالکل صحیح او هغه کې 30-35 بالکل نو هغه ماته چې راشي نو بیا دغه په ترو باندې زره لمه ایوډي خبر نه راغلی او دا یو کریز او یو عجیب لکه نه اولنی پروګرام تاسو سو په وی ټی خبر اولنی خو زه راغلم زه دی نیوز لا نه زه چې رالم نو ما لکه په ډان نیوز پیپر تاسو مول ما سب ایډیټر راغلی نو ما ته دی نوې د انګلیش نیوز سٹارټ کړو په ای وی ټی خبر راو کې خبر نیوز راغلی جی جی بالکل نو ما ته الامیر ما ته چې ته لکه اصلي مې انګلیش لټریچر ویل دی او ته لکه سب ایډیټر مې تراشه دلته چې څنګه رالم عمر فاروق زمونږ دلته کې او کې د ډایرکټر نیوز چې هغه تکینه سم ما ته ته کومه ټرین کاسه تکینه نو زه په لومړی ورځ کې نو سم هغه نیوز جوړ کړل هغه نیوز ډیر خو چلیدل انګلیش نیوز بولټنو دا غي نه زمانه لومړی سفر وو نو بیا زه انګلیش ټیکر ما کول بیا ما انګلیش نیوز کول دا غي نه پس دی بیا زه اردو پښتو ټیکر بیا پښتو خو ما سټډي کړم تاسو ما څنګه لیک بس چې زما پیپر پښتو کې وایي چې ما 87 آوټ اف 100 اغسته وي د پښتو زما ډیر زیات سترونګ وونه نو بیا ډیر باندې سکرپټینګ زکه بس بیا کې نه زما په خبر باندې ایاز خان زمونږ ملګری دلته کې زما ملګری کنټرولر نو دا پروګرام د مارنینګ شو نو پای کې چراله ونه پای کې هغه یو ورځ کې هغه بای چانس وو موږ یو ګیسټ ویډیو ګیسټ راغی ماته کېنه چې ځکه نه سمه ته هغه پروګرام داسې چې بس دغه نه پس بیا مایشاته نه کېدلی دغه پروګرام کې چې زمانہ کم خلکو لکه ماته چې ته په ټي وي کته ماج لکه کنه حالانکه چې په ټي وي رااله ماته نه پرې دا لکه دومره غټ کار یا سی بالکل صحیح بالکل صحیح چې ماته خلکو یاره ته په ټي وي کته یو داسې کنه بیا داسې موټر ما یاره دا جوړ ډیر غټ کار دی هغه نه پس زمانہ ټیسټ هم زمانہ پاتې شو لیکچر شي هم زمانہ پاتې شو هغه سی اس اس او پی اس هغه کوم هغه زمانہ پاتې اگر چې زمانہ ته چې دغه کړو او خالد بیا دوباره سی اس اس هم ټرای کوي هغه کوم کامیاب شو پی ام اس دوباره وکړو پی ام اس کې هغه کامیاب شو هغه دو نور ملګری چې کوم دي نو هغه ماشاءالله بس د الله طرف هغه هم سیول سروس کې دا درې وړ ملګری زه پکې چې کوم یم نو پبلک سروس کې بالکل صحیح بالکل مونږ چې خبرې اترې کولې سید وقاص شاه سره د هغوی د فیملی د کور او څنګه چې هغوی چې مونږ جوائنټ فیملی او په هغه کې د ترونو بچي هم او دا سیستم مونږ پښتنو لیدلې هم د خپل هم لیدلې د ډېر ښایسته وي ډېر ښکلې وي جګړې پکې ډېرې وي خو مینه هم پکې ډېره وي د هغوی د ترز وی دی جی مدثر راځي چې د هغوی د ویډیو میسج واورو السلام علیکم زما نوم مدثر شاه دی زه استرالیا کې اس آی ټي انجینیر جاب کوم د ویډیو میسج مقصد تاسو سره وقاص شاه بھائی په حقله یو څو خبرې شیر کول دي وقاص شاه بھائی یو زه کزنز ډېر وړوکوالي نه پیژندګلو ده کم ټایم نه چې پوهه راغلی ده بس لکه واړه رالوي شوي یو فرینډس هم یو او هیبر نیوز کله نه جوین کړی دی نو اوس یې فینس هم یو وقاص شاه بھائی یو سیلف میډ انسان دی ډېر محنتي انسان دی نن چې وقاص بھائی په کوم مقام باندې دی هغې دپاره هغه څونه محنت کړی دی هغه ماته پته ده ډېر محنتي او پروفیشنل انسان دی هیڅ شک نشته او د دې نه علاوه یو هر مشکل ټایم کې سپورټ او کمفرټ ورکول والا کس دی او هر قسمه خوشحالۍ موقع کې هم کنګریچولیشن او مبارکۍ کې د هر چا نه مخکې وي د دې نه علاوه ایز ا فادر یو ډېر ښه فادر دی یو ډېر ښه سن دی یو امیزنګ برادر دی او یو امیزنګ فرینډ دی پروفیشنلی امیزنګ کولیګ دی د دې نه علاوه زموږ مینځ کې چې کوم بانډینګ دی هغه اوس زموږ د فیملیز او د ماشومانو مینځ کې هم دی چې هغه ډېره زیاته خوشحالۍ خبره ده زموږ دغه دعا ده او وقاص بھائی الله پاک هم همیشه هم دغه شان کامیاب او خوشحاله لره د الله په امان ستړي مشي یو ځل بیا تاسو ټولو ته وایو د خیبر نیوز په شیشه باندې او خپرونه ده ستوري میلمانه موږ سره د سید وقاص شاه نن میلمه په سټوډیو کې خو وقاص بھائی دا راته وایي چې دا خو د ژوند سټرګل او بیا دومره منډې ترړې او سوچ سو او فکر سو او آیډیل تاسو بل سو
او بیا چې د تاسو را لې جرنالیزم ته، خو زما په خیال کې ډیره غټه شوبه ده او دا هم ډیر یو ګران کار دی دا چې کم تاسو کوئ. خو دا راته وایي چې وادم په کم ایر کې کړو؟ واره زما په 2013 کې 2013 کې 2 مارچ 2013 ما ته یاد دی ډیټ او دا یې وجه ده. دا غي څه وجه ده؟ دا یې وجه ده چې زه په دغه وخت کې دغه په وزیرستان کې دغه د ټیرریزم دغه ایشو و، نو زه تلم وزیرستان ته او هلته کې هغه وخت کې اوس خو TTP دی، هغه وخت کې تحریک طالبان و، نو هغې انټرویوز ته تللی وم او بیا رالم چې رالم نو سبا زما واده و، نو زما ته چونکې هغه 1 او 2 مارچ یاد دی، د هغې والې سره لکه دومره یاد دی واده کې. ښه دا راته وایي چې لکه کزن هم ده ځکه چې عموما دا جوائنټ فیملی وه، فیملی نه ده، نو تاسو نه مور بي زما لکه ماما خیلی کې مې ده که نه، د ماما لور مې نه ده، خو لکه زما یو فیملی د مور د فیملی طرف نه ده، د مور مې فیملی بالکل. اوکې، نو پوښتنه تاسو نه کړې بس تاسو پکې خپل چوایس وکړه بس چې څنګه هم خوښه یې هغه وکړئ؟ نه داسې شی و چې زه خو مجیبه غونته یو لکه زما په دې نیچر کې عجیبه غونته یو ایډونچر شین لو. زه لاړم کابل ته لاړم په 2007 کې ایوټي چینل نه، هلته کې تقریبا 3 کاله ما بیا 2010 پورې هلته کې وم، تقریبا المس 2 کاله. نو ما ته مور هم دکه ویل ما ته چې واده که نه عمر داسې واقعي ما چې لکه کېږي به که نه، زما په ذهن کې نو ما یاره زه لکه چې چېرته به لاړم بس اخوا وتلی وم. په افغانستان کې آزاد ژوند یو که نه، افغانستان کې زما ډېر ملګري دي، اوس پکې یو شبیب نوم دی جرمني کې دی، هغه په انجینرینګ یونیورسټۍ کې په هلته کې سبق وي او نور زما ملګري وو، حالانکه زه په کابل کې وم او دا د ننګرهار وي په یونیورسټۍ کې زما ملګري مو او ینګسټرز وو، زما نه کشران وو ډېر زیات. نو دوی ما ته وایي چې زه غزني ته کله به غزني ته تلو په افغانستان کې، تاسو یې کوئ کې دومره ټریولینګ ما کړی په افغانستان کې که نه، بس خوند مې راکړو. بیا به زه چې کلي ته ورغلم ایون په اسلام آباد کې زما جاب و، نو زه به لیټ تلم، نو لیټ به راغلم نو اکثر نو زه به په حجره کې به شپې سملاستم، سهار به مور ته پته چې دی راغلی دی، زما داسې یو عجیبه غونته نیچر. اوس خو ډېر زیات ډسپلین کې راغلی، بالکل ظاهر یو شپه هم لکه اوس هوم منسټر د اجازت نه بغیر نشي تللی. نو هغې وجې نه هغه ټایم چې بیا مور مې او پلار مې هغې تنګ شو، هغې چې دی خو واده نه کېږي که نه، نو بیا تاسو یې ما مونږ د واده کوو چې ته هر څه کوې که نه، نو ما بس وکړې، نو دا خبره وه. اوکې، ښه صحیح. اوس دا راته وایي چې ماشاءالله د بھابي او ستاسو وخت څنګه پاس کېږي، لکه خو هم خب مزیدار الحمدلله، که جنګ جګړې خو پکې نه الحمدلله ما ډېر ښه سپورټ دی او زه بیارېدم لکه ما چېرې دا یو پابندي ده، یو ذمهداري ده، ما به وایي چې لکه دا یو ذمهداري ده او لکه که نه قید به شمه تاسو یقین وکړئ چې لکه که نه پته نه چې زه ولې یېرېدم. اوس زه سوچ کوم چې لکه دا که نه یو انجانه خوف و مخکې به دې کړی او انجانه خوف و. نو خو بیا د واده نه وروستو لکه واده هم بیا لږ زه چونکې افغانستان ته راغلم هلته کې دغه ټایم کې زموږ کویده نه شو په 2009 کې، بیا زه په 2011 کې واپس راغلم، نو بیا هم 2 کاله پای کې هم نور تیر شو او زه نه پوهېږم چې ولې پکې تیر شو، خو لکه حالانکه خاص وجه هم نه و، واده زموږ 2013 ته راغی، خو نو هغې نه پس الحمدلله اوس الله پاک دې زموږ هغه ژوند زما او زما د بچو هغې ته د خیر راپېښ کېږي. آمین ثم آمین. ماشومان هم څومره دي وکاس؟ زما 4 لوڼې دي. 4 لوڼې دي؟ ماشومان دي ماشاءالله. نو لکه صرف دا یم چې لکه اوس زه مطمئن یم الحمدلله، ما سپورټ دی داسې لکه زما وایف چې کومه ده نو هغه دا ده چې د هغې زما نه لکه ډیمانډز نه کېږي نه، داسې لکه بعضې زنانې یا بعضې ډیمانډز کېږي، تاسو یې کوئ زما نه بېګې ډیمانډز نه کېږي او لکه داسې لکه کوم عادت هم د هغوی ډېر زیات خوښ دی. یو خو دا ډېر غټه کوالټي ده چې ډیمانډز نه کوي، داسې زنانه جوړېدل اوس ختم شوي دي، الله پاک یې نه رادېږي، خو کوم یو داسې عادت دی چې هغه تاسو ډېر خوښ؟ نو ما ته سپورټ میلو دی، لکه داسې مرسته کوي ستاسو په هره خبره کې، او په هر ایشو کې زما سپورټ کېږي نه، داسې لکه ما ته داسې نه فیل کېږي چې ګنې د دې د وجې نه ما ته څه پرابلم دي. البته زما په پرابلمس کې ما ته دا چې لکه دا ما ته که نه انسان یم زما نه غلطه فیصله هم کېدی شي، ما ته ویم داسې چې لکه ته وي صحیح فیصله نه شو کولی او هغې دا خیال دی چې زه د زمانې جهان چې یم نو داسې یو کس یم چې زه ما هر څوک دوکه کي، دا خبره ټیک هم ده، ډېر ځایونو کې لکه زه دوکه شوی یم، بیا ما ته تا ته مانې لکه یو ساده بني ادم یې دومره لکه دوکه کېږم، زه حالانکې ځان ته ډېر هوښیار یم بیا هم دوکه شم. بعض خلک چې ډېر ټرسټ کوي نو هغوی سره ما ته لکه وایي فیچر دا کار مه کوه داسې که نه، نو بعض یو ځای زه نه کوم مزې په پټ وکړم بیا سبا لپاره ما ته مانې نو داسې وشي. بالکل صحیح. ښه وکاس بھائی دا فیلډ چې دی ګران هم ډېر دی، دې کې شهرت
شهرت ډیر دی کې نوم هم ډیر دی خو دا خبر هم ده چې ګوره دا چې څنګه تاسو د افغانستان واقع ویله داسې څه حالات راغلي دي چې تاسو ډیر یریدلي یې ډیفینیټلی یری مطلب دا نه دی ګوره ژوند خو هر چاته ګران وي نو د دې مطلب دا هرګز نه چې یو بنده وي چې دا ویرېدو نو د دې دا یو بني ادم چې دی داسې یرندوکی دی خو نه داسې څه سچویشن کې چې تاسو غبراو شوي یئ ډیر واقعیات دي د افغانستان هم دي پاکستان هم دي د پاکستان دغه تاسو چې ما کوم واقعیت کړه د 1 مارچ 2013 جی چې کله وزیرستان ته تلم په دغه وخت کې دغه حکیم الله محسود بیا په ډرون حمله کې هغه وجلی شو نو زه بیسیکلی زه هغه انټرویو لا احسان الله احسان اوس خو د کلدم تنظیم سره تعلق دی او ایشوز هم دی هغه ولې سره نو زه تلم هغه سره بیا هغه شپه موږ یو ځای کړی وه هغه خو ژوندی دی حکیم الله خو وفات شوی دی خو لکه د احسان الله احسان ژوندی دی نور هم هلته کې څه کسان رسول داوړ زموږ یو ډېر ښه ملګری دی جرنالسټ دی په جیو ټي وي کې کار کوي نصیر اعظم مسعود هغه هم د دې خبرې ګواه دی هغه زموږ ملګری په خیبر ټي وي کې نو دوی زه لاړم وزیرستان ته یو ورځ مخکې دوی ما به سبا راتلو هغه شپه چې ما کومه تېره کړې وه که نه هغه شپه داسې وه چې څنګه د شپې موږ لړو نو اوس خو وزیرستان بدل اوس امن راغی الحمدلله او ډېره قربانۍ زموږ فورسز ورکړی هغه وزیرستان اوس هم زما په ذهن کې دی ما سره یو بلیک بیري موبایل په هغې کې ما د هغې څه ویجوالز او فوټیج هم ما سره شته هغه ما سره ډېر تاریخي فوټیجز دي نو په هغې کې موږ لړو په تورو شیشو ګاډي کې هغه یو جومات او د جومات شاته یو حجره هغې ته لړو په پټه باندې تلو ډرون حملې نه مغې یېرېدل او چونکې ما انټرویو کوله زما هم عجیبه غونته کیفیت بالکل هغه شپه چې څنګه د ماسخوتنې روټۍ راغله روټۍ مو خوړه نو د شپې اواز شروع شو په فضا کې ما اجازه دی که دا څه شی دی نو ما ته چې کوم کسان ناستو ما ورته هم داسې دي ما ته وي دا ډرون دی نو ما ورته دا ډرون شو هغې مو ویرېدلو نو چې د ډرون اواز مې واورېد نو ما خدای پاکه چې راغلی خو بس اوس چې نه مرګ له راغلی او 2 ورځې پس مې واده هم دی نو دومره یېرېدلي وم که نه تاسو یقین وکړئ چې بس ما بس زه مړ شوې بیا هغه شپه څه لکه څه خوب کړی څه نه بیا سهار څنګه وختي پاڅېدم که نه سهار مولا بانک نه مخکې پاڅېدلي وم مولا بانک نه مخکې پاڅېدم مولا بانک نه مخکې لکه مونږ ټایم کې دغه راپاڅېد رڼۍ لګېده دغه ټایم مې اودس مودس مې وکړه مونځ مې وکړه بس ناست وم خوب چېرته راته نو بیا غرمه شوله او لکه کسان به راځي انټرویو له انټرویو بیا ونه شوله حکیم الله رانغی هغه ته په هغه شپه باندې اټیک شو په وزیرستان کې میرعلي بازار کې نو او د شپې مونږ لړو هلته کې زما د ملګري رسول داوړ د ده چونکې د ده تعلق مغازې سره دی نو د مونږ بوتلو هلته د خپل دوستانو هغې حجرې ته بوتلو چې حجرې ته شپې له لړو هلته د شپې نه پس لګه نه نو هغه هلته کې هغه سهار مال کې هغه هم ټایم تېر کړ بیا د غرمې هلته نه رالو نو دغه خلکو د انټرویو لپاره موږ یو بل ځای ته بوتلو هغه احسان الله احسان انټرویو ما وکړه هغه بیا پیمره د وجې ونه چلېده په هغه ټایم کې چې کله کې موږ ناستو یو زوړ غونډه کور دی او پای کې 3 هلیکاپټرز راغلل که نه نو چې دوی څنګه هلیکاپټر راغلل دا کسانو کیمرې مو وغورځولې دننه لړل هلته کې ما چې خدای پاکه بیا په دغه وخت کې بیا رسول داوړ هم موجود و د دغه ګواه دی نو بس ما دا بل واقع نو هلیکاپټر هم تیر شو لکه موږ ناست یو د چې کوم دا خلکو دا میلیټنټس وو هغه مطلوب وو اني ټایم په یمن اټیک کې دی شو زم ناستې ما خو په دې باندې اټیک کوم څه کوم کنه او تاسو کې نه دومره بس ما بس لا لکه مرګ دومره نږدې نه تاسو او هغه چې کوم کسانو زما هوست هغه مې یریدل هغه تیر شو بیا پکې د ډرون پکې بیا راشي بیا تقریبا نیمه غنټه ډرون لګیا او دغه عجیبه غونته داسې یو خوفناک اواز یو خوفناک تاسو یقینو کې داسې اواز یو کنه نو بس هغه وخت تیر شي نو دغه زما د ژوند دغه ډېر او د دې نه علاوه رفیق شیرزاد زموږ ملګری نو ما هغه په افغانستان کې موږ ډېر یېرېدلي یو څو ځله مونږ چې ته به لړو سفر له چې واپسې کې به راتلو نو یا په لاره کې شپه به شو نو طالبان به رامن راوتل هغه وخت کې دا اوس نه د 2009 او 10 خبره ده هغه وخت ډېر خطرناک وخت بالکل حالات ډېر خراب څو ځله مونږ سره شي ښه یو ورځ بختیار خټک او د حمید خان دي ته موږ سره کابل ته شو له موږ تلو ته واپسې کې راتلو په واپسې کې په د مایپر نه موږ دی خورالو دغه لکه طالبان راوتی یو جنگ دی بختیار خټک هم ژوند دی همایون متاز یقینو کې چې زه هم یې د ماین مسړې زیاتې ریډیو چې دام را سره دا ته اوس به د خامخا کوي چې تاسو را لیدل کې مخه ته طالبانو او بیا امریکایي نیټو جازونه را ل بمبري کول موږ کتل ما په کې څنګه کیمرا ما راوسته ما زه فوټو جوړم یو به کین خدای ته ګور په آرام کې په زور باندې موږ خلکو ته کنه او بیا چې موږ خبر شو نو
طالبان وی چې یار مونږ د موسیقي خلاف اپریشن کوو نو ماته وی ظالم وی دا تا کتی وی تا خو ته لکه مونږ بس مخامخ کولو د گاډو نه ټیپونو د او دا څه تر واسه بالکل جی نو دا لکه ډیر زیات واقعیت چې یریدلې مو ډیر سخت یریدلې ما کله ذهن ته دا نه دی راغلی چې بس دا فیلډ پرېږدم دا خو ډیر ذات یو رسکی فیلډ دی زه تاسو هم چې لکه یو وخت یې پرې بیا انسان لکه در شي سره اوس ما لکه زما اوس افغانستان د ریسنټلی چې کوم واقع شو افغانستان ته لکه ایو ټي چینل زموږ ډیر مخکې نه تلو اوس خلک زی راځي د 15 اگست نه بعد لکه یو دوه صحافیان مخکې تلو دریم کس زوم چې بیا زلاړم جی نو هغه ډیر وخت ډیر کریټیکل سچويشن او خلکو ته پته نه و چې دغه سچويشن به کوم اړخ ته کینی او د دې بسره نو اوس داسې لکه زموږ خلک ګوري چې لکه جرنالست اډونچر دا یو دغه خپل مزم ده چې لکه داسې په ښه انوایرنمنت کې لکه په سافټ او سموث کې کار کیږي لکه دا چیلنجینګ انوایرنمنت د دې خپل مزه زه چې خپل طرف نه تاسو فیس ریډینګ کوم نو ماته سي لګي چې پزړه ډیر مضبوط نه رم داسې دی چې لکه خفقیږي زر نو دغه د دماکو دغه سیزونه دا فوټیجز چې تاسو ګورئ دغه کیمرا دغه څه دا بیا څنګه خپل ځان نفسیاتي تور باندې څنګه واپس نارمل کوي تاسو زه به تاسو وایم چې دلته کې چې کوم لال مسجد واقع شو دغه نه پس بیسیکلی دغه بیا نه پس په دې قبایلی سیمو کې چې کوم د اپریشن شو د دا وخت لکه د مظلومه دومره زیات وکړل کنه ویني او بیا په دې میریټ کې دلته کې او سوري او میریټ کې چې کوم د ماکه شو موږ دلته کې په هډ افیس کې موږ ناستو زما په خیال باندې چې موږ سره زموږ چې کوم کیمرامین دی چې ریاست او یا ابرارو زما اوس کا سیر چې موږ سره څوک نو موږ روزه مات ناسو څنګه روزه الله اکبر چې هغه درس شو چې ټول دلته کې ویني او کنه نو لکه ډیر زیات هم کتلی نو د انسان لخوا یریږي خو دا خو یو نیچرل پروسس دی نو بیا حالانکه چې تاسو لکه د غسین تلال شي کنه په سین باندې یا خا د بنظیر بټو شهید چې کوم واقع و هغه واقع چې کومه هغه زمانہ زو په دا وخت کې زو ریاست زموږ کیمرمن دی او نو موږ نه په ډیر لږه فاصله کې په یو څو قدمه کې شوې ده دغه یو ډیر خطرناک او په دې کې زموږ دوه ټیمانو یو علي اکبر زموږ ډان ټي وی کې هغه بل واقع لاله ته په کورال چوک کې په میانو شریف صاحب باندې او کې هغه په ګاډي باندې حمله شو غلطه لاړو زو ریاست پاتې شو او علي اکبر ماته چې تاسو ډخلې د بیبي نه وکاس به زما په خیال ای وی ټي چینل نتورک سره تاسو 15 کال وشول تقریبا په 2006 کې زما ریګولر جاب شروع شوی په مارچ په 27 مارچ آی تھنک 2006 کې دې ټایم پیریډ څنګه ګورئ لکه تاسو یې کېدو کې چې دا وخت داسې زر تیر شو پته ونه لګل چې دومره کلونه وشو په تیر ورځو کې یو تصویر په دې ګروپ کې زموږ مشر کامران حمید راجا صاحب هغه یو شیر کړو زما تصویر تاسو یې کېدو چې ما وته نو زه حیران شوم زما د لکوانی تصویر و بالکل صحیح نو زه دا سم چې کنه ما لکوانی او ځواني پر دلته کې تیر کړل کنه اوس چې زه ګورم نو اسه ما ته ځان بوډا نه ښکاري خو زه تصویر ته ګورم زم چې یار دا خو لکه ته لړې بوډا شوې کنه دا تصویر ته ګور ځواني تصویر وته لکه دا کنه ځواني تیر کړل جی 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 او نو وخت ډیر خطر شو دلته الحمدلله تاسو زیات چاته خپته چاته چې لکه ډیر ښه انوایرنمنت دی او د زه چې راغلی منو تاسو یې کینو کې چې د دې ایو ډي چینلز ته راتلو نو د دې منیجمنت یا زموږ چې کوم کولیګز ټول ملګري د شروع منیر ورځې نه والی الحمدلله دلته کې زیاتره خلک داسې دي چې کنټینیو کړی را بل ادارو ډیر کم خلک تللی دي نو زما خدای شته داسې لکه تر اوسه پورې په ذهن کې یو خیال هم نه راغلی چې زه بل چاته لاړ شم یا لکه ماته داسې نه وي فیل شوي او د عمر داسې لکه خو یو دا ده چې پرون ګروپ کې مشر هغه وی چې یاره لکه برډے سلیبریشن والی سره مور سره د برډے د خو د عمر ډیر زر تیریږي په مخه تیر شو اړو ویو بینه نو دغه یو ایشو ده چې لکه څه داسې ارمان څه داسې پلان څه داسې ګول چې هغه ستاسو په ذهن کې وي زړه کې وي چې یاره دا مې یو ارمان په زړه کې دی چې دا پوره شي یاره داسې زه تاسو بیا لکه ویم چې الله پاک ما ته هر څه راکړه کنه ما ته زما لکه ډیر لوور میډل کلاس سره زما تعلق دی او دا زما د ایکسپیکټیشنز نه هم زیات دي چې لکه ما ته سم ملو شوي دي کنه الحمدلله تھینکس ټو د اداره د دې ادارې مشر د دې مینجمنټ او زما ټول کولیګز نو داسې ما ته نه فیل کېږي چې کنه زما په ژوند کې د څه کمې دی یا ما ته زه د ګورم زه یم کنه یاره ما ته الحمدلله هر څه ملو شوي داسې ما ته نه ښکاري البته داسې کېدای شي لکه د کور جوالې سره زما په ذهن کې راشي کنه یا زه کابل ته لاړ شم یا داسې لکه د دوحه چې کوم هغه نه داسې ما ته د کار حوالې سره لکه د کار حوالې سره اذرویز لکه زما په ژوند کې الحمدلله ما ته څه نه ښکاري داسې لکه خو مطمئن پرسکون د الله پاک شکر دی د الله پاک احسان دی ډېر ښه وخت تېرېږي او زموږ مشرانو به زما ډېر صاحب د الله وبخښي به وایي چې
پرده باندې پرتی کنه نو په دې د الله ډېر سړی شکر سړی خو چې پرده باندې پرتی بالکل د ټول نه خجون داري دا دی. د پیسې زیات پیسې ته خوشالي نشي درکولې او بالکل کمه پیسې صحیح. اگر چې چې مسایل اطمینان دی او سکون دی نو دا ټول داري اهم نو څه زما په خیال باندې د الله پاک زه شکرګزار یم چې ماته څه نه فیل کیږي چې زمانه سره دا نیمګړی پاتې دی هیڅ ماته څه نه فیل کیږي ماشاءالله سید وقاص شاه تاسو ډیره مننه ډیره شکریہ بھائی تاسو ډیره مننه نه ځکه تاسو راغلي دومره ښې خبرې موږ سره کوي د خپل ژوند هغه ښایسته ښایسته کیسې موږ سره شیر کړلې چې کله تاسو خپل ملګرو سره کینئ او تاسو چې دی هغه یادونه چې دی شیر کوي امید لرم جی چې زمونږ د کتونکو به هم دا نننی انټرویو ډېر خوښ شوی وي ځکه چې دی کې پیورلی مونږ صرف او صرف خالصې د هغوی د ژوند خبرې وکړلې او بیا چې مونږ یو کس اډمایر کوو په سکرین ورته ګورو چې دا سید وقاص شاه دی نو د دې شاته چې کوم سټرګل دی زه همیشه لویم چې دا پروفایل انټرویو زموږ د یوت لپاره یو ډېر غټ میسج دی چې هغوی که دا غواړي ډېر خلک ډېر زموږ یوت به داسې وي چې هغه به سید وقاص شاه جوړېدل غواړي نو د هغوی په ژوند کې چې کمې لوړې جوړې رالې هغه هغوی څنګه تېرې کړلې او هغې سره څنګه چې دی هغې مخنیوی وکړلو نو په ژوند کې هر یو څیز داسې په پلیټ کې خو نه میلاویږي د هغې لپاره محنت کول پکار وي امید لرم چې نننۍ خپرونه به هم ستاسو خوښه شوي انشاءالله چې ژوند بیا به د نوي میلمه سره دوباره ستاسو په خدمت کې حاضر شو اجازت راکړئ جي د الله په امان